بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان دی. د پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې د یوټیوب چینل نه زه شارزا تاسو ترکلی وایم. ګرانو کتونکو، ځوانانو، هلکانو او جینکو، سلامونه او ستړي مشئ. لږ سوچ وکئ چې تاسو سره د ټولو نه زیات داسې څه څیزونه دي کوم چې خدای پاک یا قدرت تاسو ته درکړي دي او هر یو صحتمند انسان ته یې بخښلي دي، او د دې په وجه یا د دې خبرو په استعمال، مطلب ښه استعمال، تاسو دنیا کې هر څه کولی شئ. تاسو یو ډیر ښه ژوند، یعنی د خپلې خوښې ژوند تیرولی شئ. تاسو دولت ګټلی شئ، کاروبار کولی شئ، ښه ملازمت حاصلولی شئ، د خپلې خوښې میدان کې اکسل کولی یا کمال حاصلولی شئ. زما په خیال تاسو سره د هر څه نه زیات قیمتي د قدر شی وخت دی، ټایم دی، او بل څیز چې خدای پاک انسان ته ورکړی هغه د هغه صحت دی. صحت نه مقصد دلته جسمانی یا بدني یا فزیکل هیلث هم دی، او ورسره د دې نه زیات اهم منټل هیلث یعنی ذهني یا دماغي صحت دی. دا هغه قیمتي د قدر وړ څیزونه دي د کومو په صحیح استعمال چې تاسو د خپلې خوښې په هر میدان، که هغه د ساینس، ټیکنالوژي وي، ډاکټري وي، که انجینري وي، کاروباري یا تعلیمي یا سیاسي یا مذهبي، ادبي، تخلیقي یا ملازمت وي، که د کمپیوټر او آی ټي او د اے آی میدان وي، قرس په هر میدان کې کامیابی او کمال حاصلولی شئ. خو ستاسو د دې قیمتي سرمایې، ستاسو وخت، ستاسو د بدني صحت، ستاسو د ذهني صحت، لکه ستاسو د سکون، ستاسو د آرام، ستاسو د فوکس یعنی توجه، دھیان، ستاسو د اټینشن یعنی یو څیز یا کار باندې د مکمل توجه، دھیان ورکولو وخت مسلسل غلا روانه ده. تاسو دا قیمتي څیزونه ورو ورو کمیږي او ختمیږي. غله څوک دي؟ د غلو د نومونو نه تاسو ښه خبر یئ. تاسو د دې غلو نومونو لکه فیسبوک، ټویټر یا ایکس، یوټیوب، انسټاګرام او ټویټر تاسو ته ښه معلوم دي. د دې غلو سردار یا سرداره سوشل میډیا ده، او دغه د دې نننی ویډیو موضوع ده. امید دی چې تاسو به دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. که تاسو زما د دې خبرو سره اتفاق نه لرئ او څه قسم اختلاف لرئ یا څه اضافه کول غواړئ، نو کامنټس کې په پښتو ژبه، په اردو، په انګریزۍ کې ضرور ولیکئ. او ډیره مننه به کوم که دا ویډیو شیر کئ او دا چینل پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې سبسکرایب کئ. دې کې شک نشته چې سوشل میډیا د رابطې، معلوماتو، خبرونو یو ډیره طاقتوره، مؤثره او ارزانه ذریعه جوړه شوې ده. په دنیا کې د هر خبر یا واقعه، که د غم وي، که د خوشحالۍ، که د شپې وي او که د ورځې په یو ساعت کې په ټوله دنیا کې خوره شي. دا د خپلو خپلوانو، ملګرو او د یو شان فکر او خیالاتو خلکو سره د رابطې هم یو اسانه او ارزانه لاره ده، او خلکو ته په دنیا کې هر یو سیاسي، مذهبي، ادبي، کاروباري، تعلیمي یا د تفریح چا شخصیت ته خپل خبره، خیال، تاثرات یا تجویز رسول اسان کړي دي. همدغسې هر څوک خپل پیغام یا تعلیمات ډیر په اسانه کم وخت کې بې شمیره خلکو ته رسولی شي. سوشل میډیا د تعلیم، پوهې او زده کړې هم یو لویه ذریعه ده، او د ډیرو معلوماتي
خبرونو، تجزیو، تبصرو، ویلاګز، ټاک شوز، ډسکشنز او پاډکاسټ وغیرہ نه بنده د تاریخ، سیاست، ثقافت، ساینس، کاروبار او تفریح متعلق زده کړې کولی شي. سوشل میډیا په کاروبار کې د ایکسپینشن یا وسعت یا پراختیا ذریعہ هم جوړه شوې ده. دې سره د ملازمت حاصلولو او د کار د پاره سوټیبل یا موزون خلق موندلو کې هم دا ډیر اهم کردار ادا کوي. او سوال دا دی، او دا ډیر غټ اهم سوال دی، چې آیا ځوانان، هلکان او جنکۍ د سوشل میډیا زیات استعمال د فایده مند او مقصدي کارونو دپاره کوي او که نه؟ د سوشل میډیا بیلابیلو فورمونو د بیکاره بې مقصده تفریح، جعلي خبرونو، دروغو او خپلو ایجنډو مطابق تبصرو او تجزیو ځوانان د بدني صحت او په خصوصي توګه د ذهني صحت، سکون او آرام د خپل ژوند د مقصد او هدف نه محرومه کړي دي. وایي چې ټایم از منی، وخت دولت دی، ډیر قیمتي او د قدر شی دی. د چا وینا ده چې ته چاته څه هم ورکوې، نو دا په حقیقت کې ته هغه ته خپل وخت ورکوې. که چاته د قیمتي سیز، ګفټ، تحفه یا ډالۍ ورکوې، او که ته چاته خپله یو آیډیا، خیال یا پوهه مطلب څه هم ورکوې، نو دا ته هغه ته هغه وخت ورکوې کوم چې تا په دغه سیز حاصلولو کې لګولی وي. وخت ډیر د قدر وړ شی دی او هر تخلیقي، ساینسي، ادبي، کاروباري، مذهبي، سیاسي او تفریحي میدان کې د ایکسل کولو یا کمال حاصلولو دپاره د ډیر زیات وخت ضرورت وي. خو تاسو کې هغه ځوانان، هغه هلکان، هغه جنکۍ د داسې کامیابۍ نه محرومه پاتې شي کوم چې زیات وخت د موبایل په سکرین د ګوتو په خوځولو باندې سکرولینګ کې تیر کی. سوچ وکئ چې تاسو چېرته یوه ورځ په موبایل د چا میسیج یا ویډیو او یا یو نوټیفیکیشن وغیرہ کتلو نه بغیر تیره کړې وي. یو آډیو وي، یو ویډیو وي، یو میسیج وي، یو نوټیفیکیشن وي، او بیا د الګوریتم د اثر لاندې د یو نه ختمیدونکي سلسله روانه شي او د ودرېدو نوم نه اخلي، او داسې ستاسو دومره زیات وخت ضایع شي چې تاسو خپل اهم کار کولو ته تاسو سره وخت پاتې نه وي. په هر میدان کې د ایکسل کولو یا کمال یا اعلی مقام حاصلولو دپاره د وخت نه علاوه په کار باندې د پوره فوکس، اټینشن، توجه یا دھیان هم ضرورت وي. او د سوشل میډیا زیات استعمال، وخت ناوخت استعمال د بنده دا فوکس، اټینشن، توجه او دھیان په یو اهم کار نه بیا بل خواته اړوي، او هغه ته په یو کار باندې فوکس کول، اټینشن کول، توجه ورکول ډیر ګران شي. د سوشل میډیا زیات استعمال ستاسو اټینشن سپین کمولو کې هم یو اهم کردار ادا کوي. اټینشن سپین هغه وخت دی کوم کې چې مکمله توجه په یو کار باندې وي. په آسان لفظونو کې دا هغه لحظې دي چېرته چې پوره توجه، پوره اټینشن، پوره مکمله توجه په یو کار، یو سیز یا خیال باندې مرکوزه وي. دا دماغ کې، ذهن کې د یو کار، یو سیز یا خیال باره کې معلومات جمع کولو دپاره یو ضروري عنصر دی. دا په یو سیز، یو کار یا خیال باندې مکمله توجه شروع کېدو نه تر توجه بلخوا کېدو پورې هغه یو څو لمحې، هغه یو څو ساعته دي کومې چې بنده یو داسې دنیا، یو داسې ماحول ته بوځي چېرته چې هغه د هر څه نه ناخبره په خپل تخلیقي کار، اعلی کار کې داسې ډوب شي چې هغه ته صرف خپل کار،
خپل هدف ښکاري. ویلی شي چې د انسان اټینشن سپین د سوشل میډیا زیات استعمال سره مسلسل په کمیدو. په سوشل میډیا او خصوصا په انسټاګرام یا په ټیک ټاک وغیره باندې مسلسل شارټ یا واړه ویډیو کتلو سره تاسو داسې یو پوخ عادت جوړ شي چې ستاسو فوکس او اټینشن بیا زر یو خوا بل خوا راوړي او کوم تحقیقي کار او تخلیقي کار چې پوره توجه غواړي په هغه کار کې تاسو ناکام هم یای او یا پکې تاسو ته ډیر ستړیواله محسوسیږي. همدا وجه ده چې ډیرو ترقی یافته ملکونو د 14 کالو نه کم ماشومان باندې د سوشل میډیا استعمال منع کړی دی او یا کم کړی دی. دا یو ثابت شوی خبره ده چې د سوشل میډیا استعمال تاسو کون ذهن او آسان پسنده جوړای او تاسو د کریټیکل تھینکینګ یا تنقیدی فکر نه محروم کوي. په سوشل میډیا د فیک یا جعلي خبرونو او غیر عقلي د ځان نه جوړ شوي خبرو او تبصرو هم یو لویه ذخیره موجوده ده. وایي چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي وي او همدغسې په سوشل میډیا باندې یو جعلي خبر د تصدیق کېدو نه مخکې خپل کار کړی وي. په سوشل میډیا باندې جوړ شوی یو فرند هم یو نالیدلې بنده وي. جنۍ د الګ په نوم یا الګ د جنۍ په نوم فرند یا ملګری جوړېدی شي او داسې بنده د غټې دوکې ښکار کېدی شي. په سوشل میډیا باندې ډیره نقصان دی د تشدد نه ډک فاش مواد هم په اسانه ملاویږي. د سوشل میډیا زیات استعمال لکه د نشې کار کوي او د دې نه بغیر بنده ته وخت تیرول ګران شي. تاسو چې هر وخت شپه او ورځ په موبایل مصروفه یئ او دا ستاسو یو عادت جوړ شي نو تاسو سره ذاتی مخ په مخ تعلقاتو یو ځای کېناستو او خبرو اترو کولو ته وخت پاتې نه وي. په یو کور کې هر څوک په خپل موبایل مصروفه وي او خپل خبرې د میسجونو په ذریعہ د میسجونو په لاره کوي. دې عادت سره بنده د تنهایی او د ځان سره بیل ژوند تیرولو عادت شي. بدني حرکت کم شي، خوب او آرام وتښتي، د شپې ناوخته ویده کېږي او د سحر ویښېدل ورته ګران شي. بله ورځ په یو دکان کې د یو کم تعلیم یافته سړي نه مې دا خبره واورېده چې د کوم وخت نه چې دا سپېره موبایل راغلی دی نو جومات کې د سحر لمونځ کې د خلکو شمار ډیر کم شوی دی. تاسو د یو ټرم یا اصطلاح FOMO نه خبر یئ، فیر آف میسنګ آوټ. دې ته موږ یو بیماری ویلی شو کومه کې چې بنده مسلسل په دې سوچ او فکر کې وي چې ما نه څه مس شوي خو نه دي، ما څه داسې مس کړي خو نه دي، داسې ما نه څه پاتې شوي خو نه دي چې نور خلک دې خبر وي او زه ترې نه خبره پاتې شوی یم او د دې لپاره ټول وخت په موبایل باندې مصروفه او مجبوره ښکاري. خپل ورکړي شوي مواد ویډیو د لایک او ویوز په امید باندې مسلسل خپل موبایل ګوري. هر ویو او لایک هغه ته د یو انعام حاصلولو غوندې خوشحالي ورکوي او که د هغه مواد څخه توجه حاصله نه کړي او خوښ نه کړی شي نو بیا د ډپریشن، انزایټي، غم او خفګان کې پریوزي. د سوشل میډیا د زیات استعمال یو بل بد ذهني اثر عدم برداشت، بد اخلاقی او د کریټیکل تھینکینګ یا تنقیدي فکر کمی هم دی. سوشل میډیا بنده ته د هغه د خوښې او د هغه د خوښې سره ریلیټډ یا متعلق مسلسل مواد ښایي. داسې هغه صرف د خپلې خوښې او فکر سره تړلي خبرونو، تجزیو، تبصرو عادت شي او همدې خبرو، تبصرو او تجزیو کې خوشحالي محسوسوي او په دې کې موجود تضاداتو لیدو نه محرومه پاتې شي او داسې ورو د هغه تنقیدي فکر کمیږي. هغه د خپلې خوښې د خپل فکر غلام جوړ شي.
هغه د دې بغیر هیڅ قسم خبره اورېدو ته تیار نه وي. هغه د خپلې خوښې، فکر یا شخصیت متعلق هیڅ قسم تنقید که هغه رښتیا او حقیقت هم وي هغې برداشت کولو صلاحیت نه محرومه وي. د هغه په نظر کې د حقیقت هیڅ حیثیت نه وي او یا حقیقت صرف هغه وي کوم چې هغه حقیقت ګڼي یا هغه ته حقیقت ښکاري. که د هغه د خوښې په سوچ، فکر یا شخصیت باندې یو حقیقي تنقید هم وکړی شي نو په هغه نه صرف دا بد لګي بلکې هغه کنځلو، سپور ستغو او بد اخلاقۍ او تشدد ته هم تیار وي. داسې بنده د ځان دپاره یو ایکو چیمبر جوړ کړي. ایکو چیمبر داسې ماحول ته وایي چېرته چې یو فرد د خپلې خوښې او فکر، معلوماتو، اطلاعاتو او رای سره خوشحاله وي او نور د هر چا سوچ، فکر او رای ورته دروغ او غلطه ښکاري. داسې هغه ته متوازن خبرې کول ډېر ګران وي. ای ځوانانو، هلکانو او جینکو، سوچ وکئ چې د سوشل میډیا استعمال ستاسو فوکس او اټینشن سپین کم کړی خو نه دی او تاسو یې ستاسو د خوښې میدان کې د ایکسل کولو یا کمال حاصل کولو نه پاتې کړي خو نه یئ. تاسو خپل قیمتي د قدر وړ شی یعنې وخت فضول خو نه ضایع کوئ. تاسو د بې ارامۍ او بې خوبۍ ښکار خو نه یئ. تاسو د اف او ام او ښکار خو نه یئ. تاسو په یو ایکو چیمبر کې خو نه یئ ګیر او صرف د خپلې خوښې غلامان خو نه یئ. تاسو کې تنقیدي فکر یعنې کریټیکل تhinking پاتې دی او که نه. تاسو ټولو ته مبارکي در کوم که تاسو د دې سوشل میډیا د دې بد اثراتو نه بچ یئ. خو که تاسو د دې اثراتو لاندې مجبوره یئ نو د دې مجبورۍ نه ځان خلاصولو دپاره د سوشل میډیا استعمال کې کمی راوستل تاسو دپاره ضروري او لازمي خبره ده. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله اوسئ. د خپل او د خپلو خپلوانو خیال ساتئ. د خدای په امان.